ډیرو خوږو ګلالیو ماشومانو سلامونه خپل د قصو چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې د حمزه پهلوان او وړې ښاپیرۍ قصه مو خوښه شوې وي او 3 وړه برخې مو تاسو اورېدلې وي، خوند مو ترې اخیستی وي. نن به تاسو ته یوه بله نوې قصه وکړم. د دې قصې نوم به څه وي؟ د دې قصې نوم څه دی؟ تاسو یې لوستی شئ. وګورئ، ما دلته لیکلی زهره او باراني ورځ. زهره او باراني ورځ بله قصه ده، ډېره خوږه قصه ده. اوس دا قصې ته غوږ شئ چې دا زهره څوک ده او په باراني ورځ یې څه کړي. ګورئ څومره ښایسته نجلکۍ ده، د مکتب جامې هم په ځان کې دي. پسرلی و، یوه ورځ ډېر باران وریده او تیز باد هم لګېده. زهره چې د 2م ټولګي زده کوونکې وه، له مکتب نه کور ته روانه وه. یعنې مکتب نه رخصت شوې وه زهره او کور ته روانه وه. په آسمان کې تالنده او برېښنا وه. زهره له تالندې او برېښنا وېرېده او له ساړه رېږدېده. ښه وګورو چې دا نجلۍ په دغه باراني ورځ څه رقم کور ته رسېدلې ده. تاسو څنګه؟ تاسو د تالندې برېښنا نه وېرېږئ؟ څوک وېرېږي؟ تالندې برېښنا نه باید تاسو ونه وېرېږئ. ښه وګورو چې بیا څه شوي. په دې تصویر کې ګورئ چې د دې څومره ساړه شوی، د زهرې څومره ساړه شوی او د ډېر ساړه او د تیزې وریې نه دلته ناسته ده. حیران ګوري. کله کله به له ویرې او ساړه راوغورځېده، له درده به یې وژړل، بیا به راپاڅېده او وارخطا ګامونه به یې واخیستل. وایي دا بیچاره نجلۍ څنګه خوږ شوې وي، لوېدلې ده. کله چې یو څوک وډار شي او وارخطا وي حتما لویږي، نو موږ باید د دومره زر ونه ډار شو. ګرانو ماشومانو، دا بیچاره نجلۍ چې ډېره وارخطا شوې او ډېره وېرېدلې ده، څو ځلې دلته یې لیکلي چې په دې قصه کې چې څو ځلې وغورځېده. د لارو دواړو خواو ته جګې زړې ونې ولاړې وې. تاسو په تصویر کې وینئ څومره لوړې ونې دي او دا ډېرې زړې دي، یعنې ډېر پخوا کېنول شوي. ونې زورور شمال یوې او بلې خواته زنګولې. ښه تاسو به لیدلي وي چې ونې کله چې ډېر تیز شمال وي ونې زانګي، هرې خواته چې شمال یې زنګوي دی زانګي. ښه اوس به په د بل تصویر کې وګورو چې دا نجلۍ څومره وېرېدلې ده، سترګې یې بیخي وتلي، څومره د دې تالندې برېښنا او بارانه وېرېدلې ده. تاسې هم وېرېږئ؟ نه، تاسو باید دومره زر ونه وېرېږئ، تاسو خو قوي ماشومان یئ. ښه اوس به ولولو چې نور څه شوي، بیا په دې قصه کې څه شوي. شمال به د ونې ځینې څانګې ماتې کړې او د لارې پر سر به راوغورځېدې. د څانګو له ماتېدو سره به زهره په ژړا شوه. زهره له دې هم وېرېده چې که شمال ونې را ماتې کړي او د دې په سر راوغورځي. ښه د وېرې ځای و، خو دې باید څه کړي وای؟ دا باید په یوه امن ځای کې ولاړه وای. کله چې باران کم شوی و بیا به کور ته تله. چې دومره ډېره ډارېده، د ونو د ماتېدو نه هم ډارېده. د ونو د ماتېدو نه خو ټول ډارېږي چې په سر یې ونه غورځېږي. هغه وخته منتظر پاتې شو، انتظار وکړو چې باران او شمال لږ کم شي. اوس به وګورو چې بیا څه شوي. دلته وګورئ د زهرې تصویر څنګه ښکلې کتلي. باران د زهرې جامې لمدې خیشتې کړې وې، له یخنۍ لکه توت پاڼه رپېده. د ونو د غورځېدو له ویرې په منډه شوه چې ژر کور ته ورسېږي. ښه اوس به وګورو چې بیا څه شوي.
یو غږ یې په غوږ شو. غوږونه یې څک کړل چې دا څوک ورته غږ کوي. چې دا به څوک وي ګرانو ماشومانو؟ تاسو فکر وکړئ چې دا به څوک وي چې دې ته غږ کوي. ښه کاکا یې و، په مهربانۍ یې ورغږ کړ. څومره ښه مهربانه کاکا. زهرې بچو کاکا دی یم، لکه چې ساړه ورخطا کړي یې دا دی درته راورسېدم او ستا تود بالاپوش مې هم درته راوړی دی. څومره ښه څومره ښه څومره شکر چې دې مهربانه کاکا درلود. دا د زهرې کاکا څومره ښه سړی و چې په داسې سخته ورځ دې ته راغی او د دې سره غواړي مرسته وکړي. اوس به ولوانو چې بیا څه شوي. زهره د خپل کاکا په لیدو خوشحاله شوه. کاکا یې په خپل څادر د زهرې مخ او لاسونه وچ کړل. ژر ژر یې بالاپوش ور واغوست. زهره چې له ساړه رېږدېده له خپل کاکا یې مننه وکړه. کاکا یې زهره له لاسه ونیوه او له ځان سره یې روانه کړه. تر بلې ورځې منتظر شئ چې نور به څه شوي وي. زهره او کاکا یې چیرته روان شول، څنګه روان شول او نور څه وشول. تر بلې ورځې منتظر اوسئ چې بیا څه وشول. زهره خو ډېره خوشحاله معلومیږي چې وګورو بیا څه وشول. اوس مو په خدای سپارم تر بلې ورځې ښه فکرونه وکړئ چې زهرې به بیا څه کړي وي، کاکا به یې څه کړي وي. نو خدای په امان، وخت مو په خیر.